هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونو ته. نن دوشنبه د 3 نیټه ده چې د 2025 کال د سپتمبر له 9 نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په کندوز کې کډوالو ته د ځمکو د ویش لړۍ پیل شوه. په بغلان کې د 22 میلیون افغانیو په ارزښت د برېښنا پروژه پیل شوه. په فاریاب کې 40 بندیان خوشي او د ځینو سزاوې کمې شوې. او حماس وایي د ټرمپ د غزې د سولې طرحه مونله ترلاسه کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز کې کډوالو ته د ځمکو د ویش لړۍ پیل شوه. د کډوالو ورستنېدونکو وزارت ویلي چې د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د خوجه کفتر په ښارګوټي کې اړمنو کډوالو ته د سرپناه برابرولو په موخه د ځمکې د ویش بهیر پیل شو. د پلان له مخې به ځمکه هغو کډوالو ته ویشل کېږي چې مخکې له مخکې د دایمي اسکان د مرکزي پلاوي لخوا د ولایتي کمیټې سره شریک شوي او د تثبیت وروسته وړ ګڼل شوي دي. د دې بهیر موخه د کډوالو لپاره د دایمي سرپناه برابرول او د ښاري ژوند په جوړښت کې د دوی ادغام ښودل شوی دی. په بغلان کې د 22 میلیون افغانیو په ارزښت د برېښنا پروژه پیل شوه. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د 22 میلیون افغانیو په لګښت د کیلګي برېښنا رسونې پروژې چارې پیل شوې. د یاد ولایت د برېښنا ریاست د نشراتو مسؤل رامین خورم ویلي چې د برېښنا شرکت له بودیجې څخه د 22 میلیون افغانیو په لګښت د دوشي ولسوالۍ په کیلګي سیمه کې د 20 کیلو واټه برېښنا د پایو د نصبولو چارې پیل شوې دي. د نوموړي وینا یا د پروژه د 6 نیمګړو ترانسفارمرونو د بشپړولو په موخه لیکيږي. په فاریاب کې 40 بندیان خوشي او د ځینو سزاوې کمې شوې. د فاریاب ولایت د مرکزي بندخونې مسؤلین وایي چې دغه ولایت له مرکز بندخونې 40 تنه بندیان خوشي شوي او د یو شمېر نورو د بند موده کمه شوې ده. د فاریاب والي عبدالاحد فضلي ویلي چې خوشي شویو بندیانو د بند پر مهال حرفوي او فني مهارتونه زده کړي چې کولی شي اوس د ټولنې د ګټورو وګړو په توګه خپل ژوند ته دوام ورکړي. او وروستۍ خبر دا چې حماس وایي د ټرمپ د غزې د سولې طرحه مونله ترلاسه کړې. حماس غورځنګ ویلي چې تر اوسه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د غزې اوربند او سولې طرحه نه ده ترلاسه کړې. دا څرګندونې په داسې حال کې شوي چې یو اسرائیلي ورځپاڼې راپور ورکړی و چې حماس د ټرمپ وړاندیز منلی او د اسرائیلي بندیانو د خوشي کولو بدل کې د فلسطیني بندیانو د خوشي کولو لپاره چمتو دي. د دې سره هم مهاله اسرائیلي ځواکونه په غزه کې خپل پوځي عملیات نور هم پراخ کړي دي. او د دې مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله ومل شه.